پول مردم، پیسه مردم، پاسپورت مردم نباید به هدر بره. بر یک مرکز مطمئن، بر یک جای مطمئن پروسس شود و مشتری من حیث مهمان عزت شود. ما افتخار میکنیم به تجار صاحبای خود، همیشه حمایتشان میکنیم. هر خدمتی باشه، هر ممکن خدمت، رهبری امت اسلامی افغانستان توجهشون فقط به حمایت شماست. از یک اداره 2 دانه جواز به ما صادر میشه. از وزارت محترم اوقاف علیحده برای ما جواز صادر میشه. از وزارت محترم ریاست افغانتور علیحده جواز صادر میشه. الله جل جلاله دې په دې افتتاح کې او د افتتاح چې په کوم برابر باندې سوی ده، الله دې په دې کې برکت واچوي. الله دې زموږ د مظلومو افغانانو، د قهرمانو افغانانو د وسایي او د سوداګلوي او د پرمختګ سبب وګرځوي. د دنیا او د مافیها خالق چې دی هغه الله جل جلاله دی. د دنیا چارې چې برابرې، چاته قدرتونه په لاس باندې ورکوي او څوک عزتمن کوي او څوک ذلیل کوي، هغه الله جل جلاله دی. پرون ورځ افغانان چا نه پرېښول چې په خپل کور کې یوه مړۍ ډوډۍ وخوري. پرون ورځ افغانان چا نه پرېښول چې په مدرسه کې تعلیم وکړي. پرون ورځ افغانان چا نه پرېښول چې په مکتب کې تعلیم وکړي. پرون ورځ افغانان چا دې ته نه پرېښول چې په پوهنتون کې زده کړې وکړي. پرون ورځ افغانان چا دې ته نه پرېښول چې پر سړک باندې په ساره باندې واوري. خو نن ورځ لله الحمد د افغانستان دې قهرمان مجاهد ولس ته د دنیا طاقتونه زارۍ کوي، د دنیا طاقتونه مجلسونه ورسره کوي، د وزارت خارجه سره د نورو مشرانو سره رابطې کوي چې موږ غواړو د افغانانو سره تعامل وکړو او د افغانانو سره هماهنګي وکړو، د افغانستان سره د تجارت لارې خلاص کړو، افغانستان ته هوایي پروازونه زیات کړو، د افغانستان سره مثال د تجارت پر برابر باندې وطاقونه پرانیزو. مسلمانان باید د غدر سره، د خیانت سره، د خپل ورونو او د خپلو افغانانو د هغوی د خطایستنې څخه ځان وساتي. ډېر وخت مثال حوزې په مثال عریضې راځي، یو شرکت والا څوک وایي زه دې پلانکي ځای ته رسوم، نو په دومره ډالرو باندې 2000 ډالر یا 3000 ډالر درڅه غواړم، یا د ایران ته رسوم، یا د کاناډا ته رسوم، یا د پلانکي پوهنتون او مدرسې ته رسوم. خو هغه پر نیمه لاره باندې پرېښي، قاچاقبرو غلو ته په لاس باندې ورکړی، بیا هغه دلته راځي په حوزه کې عریضې پر کوي مسلمانان. نو زه دا وایم دا مجتمع د شرکتو دا چې مثال خارج ته خلک لیږي، که هر ملک ته لیږي، پر هر رقم باندې لیږي، هغه که د حج په سفر لیږي، که د عمرې په سفر باندې لیږي، که مثال په سیاحتي سفر باندې لیږي، باید مثال شرعي چلند مسلمانانو د خپل ورونو د افغانانو سره وکړي کنه. دغه افتتاح ته د ډېرو مسلمانانو امید دی کنه. تر ټولو مهم او اساسي خدمت چې دغه شرکتونو ته تر اوسه پورې شوی دی او لا به هم کیږي ان شاء الله. په لنډ وخت کې مې دا هیله ده چې د نورو اسلامي بانکونو سره چې زموږ حسابونه افتتاح کیږي او په ځانګړې توګه په سعودي عربستان کې د سعودي یا د عربستان په هیواد کې د دغه حسابونه افتتاح به موږ په دې وتوانوي چې د حج او عمرې د شرکتونو ټیټیګانې یا د دوی د پیسو لیږد په ډېره اسانۍ او په لنډ وخت کې او په کمه بیه باندې وکولی شو. د دې نه مو هیله او هدف دا یوازې نه دی چې صرف فعالیت دی، بلکې څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده د اسلامي اقتصاد یو هدف دا دی چې کله تاسو په ټولنه کې کار کوئ نه یوازې دا چې تاسو ګټه ترلاسه کوئ، بلکې هدف مو دا وي چې د خدای جل جلاله جزا، د خدای جل جلاله ښه بدل او احسن الجزا په آخر کې تاسو ترلاسه کړئ.
نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی ان الله فی عون عبده ما دام العبد فی عون اخیه، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. تر هغه وخت پورې خدای جل جلاله زموږ ستاسې په مرسته کې دی تر څو چې موږ تاسې په حقیقي ډول باندې د نورو بندګانو په مرسته کې. د افغانستان د اسلامي بانک هره برخه او په هر خدمت او هر چوپړ کې ستاسې ته درېدنه او تاسې ته خدمت وړاندې کونه به انشاء الله په هغه اخلاص باندې بناوي چې په پای کې زموږ وینا زموږ وعده له هغه څه سره یو شی وخیږي چې کوم شی مو تاسو ته وعده درکړې. این شرکت ها خدمات شایان را مانند اغذیه ویزا، خریداری تکت های هوایی مختلف متنوع، سهولت های تحصیلی، مشوره های تحصیلی و خدمات اقامه خارجی و حتی در بخش های درمان تداوی که ضروریت بسیار مبرم جامعه افغانی ماست خدمات شایان و چشمگیری را انجام میدن. سیاحتي شرکتونو په خپله کاري ساحه کې وښوده چې د ښه ظرفیت په لرلو سره یې د څو کالو په موده کې ښه ظرفیتونه منځته راوړي دي. د تورستي صنعت د توریزم په برخه کې یې خورا ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي او دغه نننۍ غونډه چې دوی بیا هم یو ښه ابتکار بولم او د توریزم د صنعت په برخه کې دا یو پرمختګ په برخه کې یو ښه ګام دی. در بخش تجارت اقتصاد شما شاهد هستیم چقدر پیشرفت شده، چقدر توسعه شده با وجود شرایط سخت، با وجود محدودیت‌های بانکی، تجارتی، محدودیت‌های تعاملاتی که ما با جهانیان داریم. با وجود از او الحمدلله قیمت پول افغانستان به همه معلوم است. ارزانی و قیمتی را شما می‌بینید، کشورهای همسایه را می‌بینید با وجود از اینکه همه چیزشان تامین است ولی شما مشکلات‌هایشان را می‌بینید. جای بسا شکر است، ما افتخار میکنیم به تجار صاحبای خود، همیشه حمایتشان میکنیم. هر خدمتی باشه، هر ممکن خدمت رهبری امت اسلامی افغانستان توجهشون فقط به حمایت شماست. این سعی و تلاشی که کردن و میکنند و همیشه خداوند برشان توفیق مزید بدهد و از همه شما تشکر. ما متحد هستیم به خدمات انجام خدمات ارزشمند و متحد به همه ملت خود و مردم خود که بتوانیم در عرصه ترانزیت هوایی و مسافرینی که از طریق فضا، از طریق هوا، از طریق شرکت‌های هوایی سفر میکنند برشان زمینه بهتر و خوبتر فراهم بسازیم. هر پول یا افغانی که شما در روی سکتور توریسم سرمایه گذاری میکنید دو نوع عوایدزایی در افغانستان به وجود میاره. یک، کسی که خودش شرکت سیاحتی جور کرده، خودش کسب عواید میکنه و در کنار از کسایی که یک گردشگر از یک مرز یا از یک میدان هوایی که وارد میشه تا برگشتش را عواید غیر مستقیمش بیشتر از این است که عواید مستقیم داشته باشه. پول مردم، پیسه مردم، پاسپورت مردم نباید بعدر بره. برای یک مرکز مطمئن، برای یک جای مطمئن پروسس شود و مشتری من حیث مهمان عزت شود. دو مسئله که ما مهم با او دست پنجه نرم میکنیم داشتن 4 دانه جواز است که جواز تجارتی به شرکت‌های سیاحتی داده میشه. امیدوار هستم جناب معاون صاحب بزرگوار
هیچ شرکت به سطح دنیا بالاتر از یک جواز نداره. متاسفانه شرکت های سیاحتی بالاتر از 4 دانه جواز دارن. آیا ما بیایم خدمات سالم بر مردم بدیم؟ آنقدر عاید بالای شرکت های سیاحتی ندارن که ما پرداخت 4 دانه جواز بکنیم. جناب رئیس، از یک اداره 2 دانه جواز به ما صادر میشه. از وزارت محترم اوقاف علیحده برای ما جواز صادر میشه. از وزارت محترم ریاست افغانتور علیحده جواز صادر میشه. ما امیدوار هستم یک مرجع مربوطه ای که مربوط ریاست محترم افغانتور و یا گرزندوی هستیم فکر بکنم یک جواز کفایت میکنن. اجازه بدین که زمینه به خاطر رشد تاجر سرمایه گذار در این کشور مساعد شود. محمد است و میخوام خدا را، خدایا است و عشق مصطفی را. صلو علی یاران بوی محمد آمد، اندر سبای مردان بوی محمد آمد. اول بکن دارت وانگه بکن عبادت، از سورای قرآن بوی محمد آمد. تا بخوان و یاسین وانگه بگو آمین، از سورای قرآن بوی محمد آمد. عرض بودم بنالم در خانقاه و مسجد، از خانقاه و مسجد بوی محمد آمد. آن اژدر گشاده در انتظار حضرت، از سرای جنت بوی محمد آمد. طوفان کربلا را خون حسین دیده، خیر النساء شب بازاداری حسین. آمد به کربلا پیغام خاری حسین، بوی حسین ز خاک زمین بلا شمید. پیران از مصیبت فرزند خود درید، گوی زمین کرب و بلا با فغان و شین. ای دختر رسول خدا مادر حسین، روزی که نوری دیده حسین از زین فتات، زخمش 1950 و زیاد. مادر نداشت تا که بگیرید برای او، خونگیریه کرد از غم او از عنای او. غسلش بگو کی داد کفن در برش کی کرد، قرآن کی خوان بنش لطیفش کی میگشود. ای کربلا بگو چی وصیت به تو نمود، آندم حسینی تشنه جگر مطلبش چی بود. زینب بگو که بر سر او بود یا نبود، گیسو بر روی نش لطیفش که میگشود. ای کربلا بگو چی وصیت به تو نمود، آندم حسینی تشنه جگر مطلبش چی بود. طوفان کربلا را خون حسین دیده، از ناله شهیدان بوی محمد آمد. رفتم به باغ و بستان گلاشو گفته دیدم، از جانب گلستان بوی محمد آمد. املا بزن تو خود را در صحبت فقیران، از صحبت فقیران بوی محمد آمد. هزاران درود و هزاران سلام زما بر جناب محمد علیه الصلاة و علیه السلام.
از توجهتان تشکر.